रेडियो पाकिस्तान एक्सटर्नल सर्विस पख्तो सांगे ग्रानो कतुनको और इदुनको सरदार यूसुफज़ेम प्रोड्यूसर मोहम्मद बिलाल खान दोस्तों मालूम है मूंग द स्टूडियो ना बाहर जो मुख्तलिफ मौजूआत बांध स्तासो पर प्रोग्रामों रिकॉर्ड को ज़्यादातर अदबी शख्सियात और सर लैंड शान मरके दागी पचन दागी पर अदबी खिदमातों दावख रासरनाज दे द कुआर्ट सीमे द पख्तो अदब नोमियाला मशर शायर अदीब तरम रहीम खान मजरू से बुनियादी ताल्लुक कुआर्ट सर दे د دې د ادبي خدماتو په حواله سره ادبي ژوند په حواله سره د دې سره به خبرې کوو راځي چې دې طرف ته ورشو. السلام علیکم. ټول ناول خو ډیره مننه د سردار یوسفزیو د پروډوسر صاحب ریډیو پاکستان ایکسټرنل سرویس پښتو څانګې چې دا موقع راکړله. زما نوم رحیم خان مجرو دی، مجرو مې تخلص دی او کوارټ سره مو تعلق دی او د شاعري جراسیم خو پیدایشي موکي وو، خو بیا زما یو ورور و چې هغه به دا شوق لرلو نو د رحمان بابا کتاب شو، یوسف خان شعربانو شو، سید اکبر والا صابر صاحب ټاپو کتاب شو، دا به تخچې کې ماته چې ما د شعور سترګې پرانیزدې نو دا تخچو کې ماته رشید البیان دام کتابونه ماته ملاو شو. بیا دا شوق و نو یوې ورځې زه ما ډېر کم عمر یا مشاعري ته څه خاص هغه نه و کړی توجه، خو دا پویه خدای راکړي وه. ما مشر ورور ناست زه کور وروڼو خویندو کې ټولو کې کشر یم نو ریډیو باندې یوه د فضل ربیع په اواز یوه بدله لګېدې وه. ما وی دا بدله ده نو مشر ورور ما ته وکړېدو چې ته په بدلو څه پوهېږې، خو دا چونکې شوق و بیا چې انم لسم کې د نصاب کې شاعري اصلاحات او دا نمونې سره واسطه پرېوتله نو د 1973 نه بیا ما داسې لیکل میکل کولو، خو په ټول خو پوره نه و او به هر حال د هغه وخت کې به د ریډیو ته جمعتونو ته به د نتخوان راتلو د غنمو ټیم کې او بیا به ډېر خوش الهاني سره د نتونه وې او دغه شعرونو تحریک راکړلو او بیا لیکل شروع کړو. بیا لیکلو نه بعد بیا ایوب صابر صاحب سره ملاقات وشو اصلاح دپاره او د دوران کې هغه وخت خو ایوب صابر صاحب ډېر مصروف ژوند و، هر وخت به لکه قلم به د لیکلو، ریډیو ته پروګرامونه د لیکلو، لکه ډېر مصروف و نو موږ ته پوره هغه رانه کړله که نه چې لکه تاسو خپل سبق مشوره جاري وکړئ. 1975 نه د اردو کلامونه په روزنامه تعمیر کې چاپ کېدل. بیا ورو دغه اول ځل د جشن ایوب صابر و کوهاټ کې چې هغه کې منظر عام باندې بیا زه راغلم، دې کې ډېر ښه هغه راغلي وو. پریشان خټک صاحب دی غوندې د پښتونخوا چې څومره شاعران وو لوړ پوړی والا ټول راغلي وو، هلته کې بیا هغه شولم. هغه نه بعد بیا صابر صاحب سره هم ناسته پاسته شروع شوله، خو د وخت کې ما کلام کې بیا دوره ځان راغلی و چې لکه مطلب دا چې هغوی سره کېناستو هغه توان ولرلو. بیا 1980 کې غالبا چې کوهاټ کې د پښتو تنظیم نه و نو موږ به کله لچۍ ته رحمت شاه رحمت ته دا ډلو سره تلو، هلته به مو تنده ماتوله. اردو پروګرامونو کې به کله پښتو والا ته نمایندګي ویر کړه، کله به یې ویر نه کړله. د محرومیو نه رحمت شاه رحمت ما سره مشوره وکړله چې یاره موږ خپل تنظیم جوړوو. ما دا خو ډېره ښه خبره، سهو لیکونکي په بنۍ او هغو کې موږ هم شامل یو. رومن صغر و، خدای وبخښه، منشي بلال احمد ملال بابا و، آیا شینواری وو. نو هغه وخت د افغانین رونه دلته داسې ډېر مو سره هغه نه و، بلد نه و، مو ته معلوم نه و. نو صابر صاحب د تنظیم لږ مخالفت وکړو چې پښتو شاعران دي چېرته تاسو به تنظیم څنګه چلوئ. او به هر حال رحمت شاه رحمت او د مو ایاز شینواری داسې نور ملګري وو. دا ملګرو سهو لیکونکي پهله ځل کوهاټ کې پښتو ادبي ټولنې هغه کېښلو بنیاد. بیا هغه نه بعد بیا څه موده بعد بیا مو خپله ټولنه جوړه کړه بله کوهاټ ادبي جرګه او د دې په تتبع کې بیا ډېر خلک
ډېرې جرګې او ډېر تنظیمونه جوړ شو. نو شکر ده چې کوواټ کې نن سبا ښه کار کېږي. زما اولینی کتاب 2002 کې چاپ شوی ده د وږمو خپونه، او دویم کتاب مو د اوس 2019 څخه 20 کې چاپ شوی ده تږي څاڅکي، او نور مواد هم شته. اسلام آباد کې زه غالبا 1996 کې دلته کې سرکاري ډیپټي ته ملاو شول. نو بیا کامران سره خو د ما د کوواټ کامران چې اول عام مجروح اوس ډاکټر کامران شاه کامران شو. نو د په معرفت باندې اول ځل زه ادبي سوسایټۍ کې غالبا 1996 وبو چې هلته په اقبال حال کې به دوه اجلاسونه کېدلو. هلته دو سره ناسته پاسته شروع شو. بیا د دو په هغه باندې اخري ساعته پورې چې څوره پورې ریټایر نه هم 2020 پورې به باقاعدګۍ سره شرکت کولو. کوواټ کې ډېر تنظیمونه دي، ټولو سره خپل اړیکې ساتو، خو موږ خپل تنظیم چې کوم د کوواټ ادبي جرګه ده د وخت خو لغوندې غیر فعال شوې ده، خو د ده هم کوواټ کې اول ځل هفتوار تنقیدي اجلاسونو ځل چې دا د موږ په سوي لیکونکو کې شروع کړو، خالد پښتون په مشرۍ کې، او بیا دا مو ډېر وخته پورې دا وچلولو چې دکې د افغانستان او د کوواټ څوره خلک چې دا به داسې نه وي چې د خالد پښتون د دغه تنقیدي اجلاسونو نه مستفید شوي نه وي. 2005 کې څه ناګزیرو وجوهاتو باندې موږ کوواټ ادبي جرګه بنیاد کېښللو. هغه کې هم د تنقیدي اجلاسونو هغه مو ډېره وخته پورې کوواټ نه مو یوه غږ رساله چاپ کړله. په اول ځل د مورنیو ژبو په حق کې مو هغه پروګرامونه وکړلو. کوواټ ادبي جرګې په سوري لاندې مو معروفو شاعرانو په اعزاز کې پروګرامونه وکړو. کلیزې مو ونمنځلې چې دکې د پښتونخوا ګوټ نه مو خلک پکې راوغوښتلو. لمبنونه شو، کرک نه شو، پېښور نه شو، مردان نه شو، ټل نه شو، او دغسې ښې ورځې مو ونمنځلې. د ښو شاعرانو په اعزاز کې مو مقتنې مو وکړلې، او قومي ورځو مناسبت سره مو پروګرامونه وکړو. د ژبو عالمي هغو سره مو پروګرامونه وکړلو. رسالې مو نمبر خصوصي نمبر مو په غږ رسالې کې لکه ایوب صابر نمبر، کمبر علي خان نمبر، او داسې نور ډېر هلې ځلې مو وکړلې. یو دوې هایکو دي. ښه ځان خبر کا په مزاج د مجروح، ښه ځان خبر کا په مزاج د مجروح، موصوف په ډېرو کیسو نه پوهیږي، یا ښه اخلاص او یا به ځان ته ژوندون. بله هایکو ده چې ته به په زړه کې وې خفا لمانه، زه هم خفا ستا په خفګان یم ګله، خو آینه یم څه کولی نشم. بله هایکو ده چې ما ځان ته ډېر نصیحتونه وکړل، ما ځان ته ډېر نصیحتونه وکړل، خو د دنیا منافقانو سره زما سخي چرته هم ونه څرېدل. غزل منی چې نه دستور نه درې څلور او نه دلیل، منی چې نه دستور نه درې څلور او نه دلیل، هغه سړی به خدای خبر چې وي د کوم قبیل. زه پوه شوم په معنا چې څه د حکم وي تعمیل، زه پوه شوم په معنا چې څه د حکم وي تعمیل، چې کېښودلو سر چړې د لاندې اسماعیل. بل شعر ده چې د ځنې خلک په یوه هم نه پوهیږي، د ځنې خلک جوړېدل غواړي قاتل. او کم اصلونه مې وساتې ساتونکی مهربانه، کم اصلونه مې وساتې ساتونکی مهربانه، چې دوست وي که دشمن خو درنه غواړمه اصیل. اشنا په عقیده او نظریه به بحث نه کړي، اشنا په عقیده او نظریه به بحث نه کړي، وي دلته بې اثره هم ثبوت او هم دلیل. د ځنې خلکو په لیدو ایمان تازه شي، د ځنې خلک خو والا وي ډېر جمیل. او بل شعر ده چې ما غوښتي مشوره د چا په حق کې ولتانه، ما غوښتي مشوره د چا په حق کې ولتانه،
ته لاړې راته جوړ شوې د هغه سړي وکیل. او اخري شعر ده چې دا ته چې راته وایې چې د ورور یم مجروحه، دا ته چې راته وایې چې د ورور یم مجروحه، نو دا هم راته وایه چې حابیل یې که قابیل. مننه.